بسم الله الرحمن الرحیم. د میدان وردګو ملي راډیو ډیرو درنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو پخیر. د نن ورځې لنډ او مهمو خبرونو ته مو زه فهم الافغان هرکلی کوم. د میدان وردګو مرکز میدان ښار ښاروال ملاراز محمد فاروقي د کور او ښار جوړولو وزارت د ښاري چارو له مرستیال شیخ مدار علي کریمي بامیاني سره وکتل. په دې لیدنه کې دواړو لوریو د ښار تنظیم خدمتونو اساسي پروژو پلي کېدو او همکاریو د پراخولو په اړه تفصیلي خبرې کړې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند د هیواد له ملي سوداګر او پانګوال میرویس عزیز سره وکتل. ملا عبدالغني برادر اخوند په دې کتنه کې د عزیزي انرژي شرکت له لوري افغانستان کې د 10,000 میګاواټه برېښنا د تولید په برخه کې د 10 میلیارډ ډالرو پانګونې هرکلی کړی. د محتسبینو په هڅو د جوزجان ولایت په خانقاه ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ 21 کلنه دښمني پای ته ورسېده. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت وایي چې د دښمني چې پکې د دواړو لوریو 60 تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي وو. د پکتیا مرکز ګردیز کې د 150,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د پایپ جوړولو نوې صنعتي کارخونې فعالیت پیل کړ. د فنلند ولسمشر الکساندر استاپ اعلان کړی که د هغه هیواد حکومت رسمي وړاندیز وکړي چمتو دی چې د فلسطین خپلواک دولت په رسمیت وپیژني. هغه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې فنلند به دغه ډول دریځ په نیولو سره د سیمې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې وکړي. وزیرې د راپور پر بنسټ اسرائیلي اشغالګرو د شنبې ورځې سهار د غزې په جنوب کې د بشري مرستو په ترلاسه کوونکو ډزې کړې چې په پایله کې لږ تر لږه 12 فلسطینیان شهیدان او 90 تنه نور ټپیان شوي دي. درنو اوریدونکو، لنډ او مهم خبرونه هم دومره وو چې درته مو وړاندې کړل. تر بیا ښې چارې.